ښه نیکسټ زموږ سره پرون موږ کړه او ټیک شو ټول مینټین کړي یو څه سم مینټین کړي یو وینډر سینټر هم مینټین کړه او کسټمر سینټر او دلته موږ سره آیټم لیسټ هم مینټین او ټیک شو چې هغې کې موږ ډي وي ډي روم او کیبورډ وغیره دا موږ مینټین کړي یو صحیح شو نو دې کې به نن موږ لږ نور کار به وکړو ټیک شو یو دوه وینډرز به جوړ کړو دا به زه پاس کړم همره ښه اوس وګورئ مونږ غواړو چې مال پرچیز کړو ټیک شو نو مونږ به څه وکړو چې کله مونږ غواړو چې مال پرچیز کړو نو مونږ خپل وینډر ته څه سینډ کوو آرډر ټیک شو نو هغه آرډر به مونږ خپل کویک بک کې به ریکارډ کوو صحیح شو چې مونږ دې وینډر ته دا آرډر هم سینډ کوو دې وینډر ته هم دا آرډر سینډ کوو ټیک شو نو چې کله یو کمپنی غواړي چې مال پرچیز کړي نو هغه بل کمپنی ته آرډر سینډ کوي هغه آرډر ته مونږ څه وایو پرچیز آرډر یعنی دا آرډر مونږ څه دپاره سینډ کو چې پرچیزز وکړو صحیح شو نو پرچیز آرډر چې جوړو نو مونږ به راشو چېرته وینډرز مینیو کې کریټ پرچیز آرډر یعنی کریټ پرچیز آرډر مطلب څه دی چې زه دا آیټم پرچیز کول غواړم ټیک شو بیا دا آرډر ته خپل وینډر ته ایمیل هم کولی شي پرنټ باندې هم لیږلی شي دلته وګورئ موږ سره څه دی ایمیل لکه زه دا آرډر چې کوم به اوس دا آرډر فارم دی دا ټول ټیک شو او دلته نه پرنټ کولی هم شم چې بای هینډ لیږم یا بای ډاک لیږم نو بیا به یې پرنټ کړم اوس ګوره وینډر څوک دی وینډر مطلب یعنی زه چاته آرډر کوم نو ګوره دلته احمد او امین ماته ښکاري زه آرډر کوم احمد ته نو چې څنګه ما احمد راواغېستلو د احمد کمپلیټ انفارمیشن ما سره دلته راو دلته نن تاریخ څه دی 5 دسمبر ټیک شو آرډر نمبر مې څه دی نو فرسٹ آرډر دی نو آرډر نمبر کویک بک ورته ورکړلو چې دا فرسٹ آرډر دی څه آرډر کوم نو دلته وګوره څه لیکلی آیټم دې کې به آیټم سلیکشن کوو هغه آیټم موږ آرډر کولی شو چې کوم موږ سره آیټم لیسټ کې وي صحیح شو ډسکرپشن نو هلته چې موږ څه ډسکرپشن لیکلی هغه به دلته راځي خو دلته بیا چینج کولی هم شي کوانټټي نو ته به څومره مقدار کې آرډر کې او ریټ به یې خپله فکس وي او دا ته به دلته به تا ته ټوټل اماؤنټ ښي کسټمر نو دا به بیا بعد کې کوو چې کسټمر دپاره څنګه آرډر کېږي صحیح شو آن کسټمر بیهاف باندې نو زه به راوالم دلته نه څه آرډر کوم سی پی یو نو ګوره ما د هغې ډسکرپشن کې مې څه لیکلي وو P4 سی پی یو څومره عدد دانې پکار دي 12 دانې آرډر کوم ټیک شو نو 12 دانو آرډر په حساب باندې څومره پیسې جوړ 15,000 بل آیټم څه آرډر کوم بل آیټم آرډر کوم دلته نه ډي وي ډي روم نو سونی ډي وي ډي روم راغو څومره دانې آرډر کو 12 دانې دام کو نو 1250 د دې قیمت دی نو 15,000 روپۍ راغله بل راشي کیبورډ نو آی بی ایم کیبورډ شو څومره دانې 24 دانې آرډر کو ٹھیک شو نو څومره ټوټل جوړ شو 1800 روپۍ بل آرډر کو ټول مال بار ته آرډر کو ٹھیک شو ماؤس 100 دانې 20 دانې نو دا غیر ریټ 120 روپۍ دی نو ټوټل څومره 2400 زما ټوټل آرډر 100 روپو جوړ شو 34,200 روپۍ ټیک شو نو اوس زه دا غواړم چې دا ایمیل کوم نو دلته نه ایمیل کولی هم شي سینډ یې کا د هغې ایمیل اډرس خو به تا لیکلي که نه فی الحال خو موږ سره انټرنیټ کنیکټ نه دی نو موږ به څه وکړو پریویو ته راشه نو دا به تا ته سپیلنګ مسټیکس ښایي چې تا څه سپیل غلط لیکلي وي ټیک شو نو اوس به دا ما ته کمپلیټ پریویو وښایي دا وګورئ دا پرچیز آرډر پوره یو فارمیټ دی دلته وګوره څه لیکلی پرچیز آرډر نمبر 1 ډیټ دیس لمر اینڈ کو زمونږ د کمپنی نوم دی دا زمونږ ایډریس شو پېښور پوسټل کوډ شو وینډر څوک دی احمد اینڈ کو نوم یې څه دی احمد جان مین روډ صدر بازار پېښور صدر اینڈ WFP آیټمس کم مې آرډر کړي د هغې ډسکرپشن څه دی کوانټټي څه دی څه ریټ کې دی او څومره هغه دی
لاندې دلته راشه وګوره ټوټل اماونټ هم 34,200 صحیح شو. دلته که تاسو میسج لیکل غواړئ وینډر دپاره چې یاره پلیز میک اټ ارجنټ صحیح شو. نو دا نوٹ به ملته لاندې هغه باکس خالی و که نه دا وګوره دې کې ته یو نوټ هم لیکلی شي چې اني نوٹ لیکل غواړئ چې دا تر زر ما ته راورسوه مال ختم دی وغیره 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 ٹھیک شو. بل آرډر کې نو دلته نه به داسې وکړو سیو اینډ نیو سیو شو نو آرډر نمبر څه شو اټومیټیکلی 2 شو ٹھیک شو. نو سر احمد نه بغیر امین ته کوم آرډر 2 راځي کاغذ لپاره مو نه ګوره اوس ګوره ما کلوز کړو نن زه نور آرډر نه کوم ٹھیک شو. دا ریپورټس به هم کلوز کړم ګوره هغه ماوس چې مونږ ایډ کړو ریپورټ څه شو اپډیټ شو دغه مونږ انوینټري ایډ کړله که نه ګوره انوینټري اپډیټ شو. ښه اوس ګوره وینډر سینټر ته راشه احمد دی نو احمد په ریکارډ هسټري کې څه راغو پرچیز آرډر راغو په خبره پوه شوې. امین سره څه دی یو ټرانزیکشن هم نشته نه یو اوپننګ بیلنس شته هېڅ هم نشته. اوس فار ایگزامپل زه یم چې یو آرډر به امین ته م وکړو صحیح شو. نو زه به بیا راځم چېرته آرډر ته ګوره آرډر نمبر 2 سټیل اویلیبل دی ما خو لا چاته لیږلی نه دی که نه دا اټومیټیکلی نمبر 1 2 3 4 5 خپله به ورکوي. اوس زه راځم امین ته آرډر کوم څه شیز آرډر کوم امین ته کیبورډ او ماوس ٹھیک شو 15 دانې او 10 دانې 15 دانې کیبورډ مې آرډر وکړو 10 دانې هغه نو دام ته پرنټ کولی شي ګوره اوس دلته څه راغلی امین اینډ کو 2 آیټمې لاندې د هغې ټوټل صحیح شو. سیو اینڈ کلوز کا یا سیو اینڈ نیو کا چې په ټایم ټول یو ځل ته ټول آرډر کوي نو سیو اینڈ نیو بل آرډر نه کوي سیو اینڈ کلوز. اوس ګوره وینډر سینټر ته راشه امین بیلنس کې څه چینجز راغلی دي نه خو هسټري کې یو ریکارډ ایډ شو څه ایډ شو پرچیز آرډر نو پرچیز آرډر افیکټ خو نه کوي که نه په اکاونټس باندې دا آرډر وکړو لا مال نه راغلی چې مال نه نه جرنل کې نه د دې بل میتھډ دی اوس درته ښیم پوه شوې. آرډر لاړو اوس فار ایگزامپل آرډر لاړو 3 ورځو پس مال راغو ٹھیک شو او مال سره به څه راځي بل لکه اوس ما چې کم آرډر لېږلی دی اب ما دپاره به بل یا هغې دپاره به انوایس پوه شوې. نو هغه بل چې راغو نو بیا به زه دا به ستا هغه پرچیز انټري به وي ګوره څه دی ریسیو آیټم اینڈ انټر بل دا به کله کوو چې کله مونږ مال واخلو یا مال ریسیو کو سره د بل نو هغه ټایم کې به انټري به مونږ څنګه چېرته کوو ریسیو آیټم اینڈ انټر بل نو ګوره ما سره یو بل فارم راغو ګوره لیکلی که نه بل ښه. اوس ګوره کویک بک تا ته نور هم اسانتیا کوي مال تا چا نه ریسیو کو نو بل باندې به د هغې کمپني نوم به وي نو چې تا هغه سلیکټ کړې نو کویک بک تا ته څه وایي اوپن پرچیز آرډر ایگزسټ فار دس وینډر ډو یو وانټ ټو ریسیو اگینسټ 1 اور مور آف دیز آرډرز نو ډیفینیټلی ما آرډر کړی دی نو د هغې بل باندې به هغه آرډر نمبر به وي چې تا دا آرډر کړی او په دې نمبر د هغې په بیهاف باندې زه تا ته څه درلیږم مال درلیږم نو را به شي ته به څه وکړې یس ګوره احمد ته ما فرسټ آرډر کړی و که نه نو کوئی بک هسټري کې هغه آرډر پروت دی. اوس دلته ما سره کار څه شو ډېر آسان شو دا سلیکټ کا اوکې کا نو چې تا کم آرډر کړی دی دا وګوره اټومیټیکلی پینټیم 4 سی پی یو 12 دانې سونی ڈی وی ڈی روم 12 دانې آئی وی ایم کی بورډ 24 فاسٹ ماؤس 20 دا ټول دي مال به وګورې مال به وشمارې چې د دې مطابق دی که چېرې مال کم وي
نو دلته به بیا کم انټری کې ولې چې ته اوس ریسیو کې لګیا Yes. آرډر نه کې لګیا پوه شوې Yes. نو دا به کم کې فار ایگزامپل ما 10 دانې ریسیو ریسیو کړل دا مې ورته 24 یاد کړیو او هغې ما ته 6 دانې راستوري پوه شوې ښه نو اوس د دې مطابق ګوره مال د 100 روپو شو 31650 34200 هلته 34200 ولې چې ما مال کم ریسیو کو هغې کم راستولی نو بل به دومره به وي ټیلی به یې کې ورسره ریفرنس نمبر کې بل د پاسه به یو نمبر وي نمبر به دلته ولیکې Yes. په خبره پوه شوې دا نمبر به خامخا لیکې ولې چې تا دا آیټم یې ریسیو کړي دي کم بل آن د بیهاف آف بل نمبر دس بل نمبر ټیک شو Yes. نو دا به څه وکړو سیو اینډ نیو هم کولی شي سیو اینډ کلوز مونږ بس حاضر وخت سیو اینډ کلوز وکړو Yes. مال ریسیو شو Yes. را به شو چېرته وینډر سینټر ته ګوره احمد بیلنس زیات شو ولې 125 مخکې پاتې اوپننګ بیلنس او ولې ګوره دا سیکنډ بل ما ریسیو کړو 31650 Yes. په خبره پوه شوې Yes. راځو چیک کو ریپورټ کې چې آیا ټرایل بیلنس باندې د دې څه ایفیکټ وغورځېدو نو را به شو چیک بګو ټرایل بیلنس ټرایل بیلنس کې وګوره انوینټري ایسټس دی انکریز شو لیجر کې به چیک ولې دا آیټم چا نه پرچیز شو احمد نه په کم انوایس نمبر 12231223122 Yes. اټومیټیکلی دا انوینټری لیجر تم دا انټریانې لاړل چیک کو پیبل دا پیبل دی لیجر یې چیک کو نو ګوره د احمد 1223 ان بل نمبر باندې 100 روپے قرضدار شما 31650 دا خو د ټرایل بیلنس افیکټ چیک کو مونږ دلته ریپورټس کې نن بدام کو وینډرز اینڈ پیبل نو ټرایل بیلنس نه علاوه کوئک بک تا سیپریټلی ډېر ریپورټس جوړوي څنګه فار ایگزامپل دلته براشو دلته اوس وګوره یو دی اکاؤنٹ پیبل A/P اکاؤنٹ پیبل ایجنگ سمری نه مراد چې تا کم تاریخ کې څومره پیسې پاتې دي اوس ګوره ما باندې صرف د احمد پیسې پاتې دي که نه دلته چیک کا نور خو ټول زیرو دي که نه نو احمد پیسې ما باندې کرنټلی پاتې دي کرنټلی اوس څه پورې مې نه دي ورکړي دې باندې 1 to 30 ډیز څه مطلب دی دا یو کالم دی 31 to 60 ډیز څه مطلب دی دا دویم کالم دی 61 to 90 دا دریم دې ته څه ویلی شي پیبل ایج چې ستا باندې دا قرضه څومره زوړ شو شپېته ورځې نه اویا ورځې پې تېرې شوې نو دا اماؤنټ به تا ته چېرته کم کالم کې به ښکاري دې کې به ښکاري او دلته تا ته اینډ کې ګوره ګرینډ ټوټل ښایي چې تا باندې ټوټل پیبل څومره دی په خبره پوه شوې نو دا یو ایجنګ سمري غونته کې ده دلته خو یو کې مونږ خودلو کنه سر نو نشته کرنټ کې دی که نه دا وړومبۍ میاشت ده. کرنټ کې دی که نه وخت چې پې تېر شي نو بیا به راځي که نه پوه شوې اوس دلته وګوره ایجنګ ډیټیل کې وګوره ایجنګ ډیټیل کې څه دي کرنټلی ما سره دوه بیلونه دي یو د هغې اوپننګ بیلنس دی او یو د هغې دا بیلنس دی دا تا ته بل نمبر باندې ښایي ښه ډیټیل چې کم تاریخ نه کم تاریخ پورې دی پوه شوې راشه دلته نور چیک کا ګوره دا ټول اټومیټیکلی جوړي وینډر بیلنس سمري اوس ګوره بیلنس سمري کې مونږ سره څه دي هماغه اماؤنټ دی راشه نور چیک کا وینډر بیلنس ډیټیل چې دا بیلنس په څه وجه ده احمد ګوره اوپننګ بیلنس دی 1,25,000 او بل دا بل بل راغلی دی 31,650 بیا راشه وینډرز کې بل ریپورټ چې انپیډ بل هغه بلونه چې کم ما اوسه پورې نه دي ادا کړي یو شی دي خو ډفرنٹ ټایپس آف ریپورټس دي که نه اوس دفتر کې هو تا نه ریپورټینګ غواړي خو مینول اکاؤنټ کې خو چې ته دا ریپورټ کې ټول رجسټر یې بچان کې په خبره پوه شوې ټرانزیکشن یې به ګورې د یو لیجر به ګورې د بل لیجر به ګورې هغې نه به لیکې بیا به ټایپ کې په ایکسل کې یا ورډ کې به ټایپ کې ایکسل کې نارملی کېږي صحیح شو نو هغې نه خلاص شوې اوس ګوره پیول ګرافیکل تا ته ریپرزنټیشن کوي 100% مونږه قرضدار یو د چا
احمد دا کلر وګوره دا چا دی دا ستا پیبل ګراف دی کرنٹ چې تا باندې څومره قرضه ده په خبره پوه شوې دې باندې ډبل کلیک کا نو دا تا ته بیل هم ښیي چې دا قرضه د چا چا ده په خبره پوه شوې راشه اوس بل ریپورټ ته دا ټول ریپورټ درته ځکه ښیم چې سبا چې چېرته any type of report transaction list by vendor اوس transaction list by vendor څه مطلب شو ګوره اول ځل 1,25,000 روپو ما قرضه واچوله قرضدارو ما انټري مې وکړله دویم څه لاړو پرچیز آرډر دریم څه راغو بیل امین ته سټیل ما پرچیز آرډر کړی هغې د خوا نه څه مال نه راغلی نو دا پوره A to Z ټوټل ریکارډ چې هر څه تا معاملات کړي دي هغه به تا ته ښیي په خبره پوه شوې نو دا مونږ سره څه دي وینډرز ټول ریپورټس دي دې علاوه بعد کې راځو ټیک شو بیا وینډر فون لیست او وینډر کانټیکټ لیست وغیره هم پرنټ کولی شي په خبره پوه شوې لکه فون لیست نو ما سره څومره وینډرز دي دوه د هغې چې کوم فون نمبرز دي هات مونږ دلته نه کولی شو صحیح شو اوس ګوره زه راځم واپس ما ته مال رسیف شو چا نه امین نه امین ته مې آرډر کړی که نه دا مال هم ریسیو کو ګورو آیا دا ریپورټ اپډیټ کیږي که نه امین مال به ریسیو کو آرډر مې کړی و هغه بل باندې به م آرډر نمبر لیکلی او خو تا ته به یاد مي دلته به تا ته هم ښیي چې آرډر نمبر 2 دی صحیح شو اوکې کا دې ما ته دا پوره مال راورسولو ما چیک هم کړو او د هغې بل نمبر دا یو صحیح شو 3324 100 روپو بل دی 23,000 سیو اینڈ کلوز نو ګوره څنګه ما سیو کړو امین بیلنس څومره شو 2325 وجه د دې دا بل ماته ریسیو شو سره دلته کې دا ماینس چې دی اماونټ سره راځي credit balance always shows in minus پوه شوې ما تاسو ته اول ورځ باندې ویلي چې په دې باندې کنفیوز کېږي ولې چې کمپیوټر چې دی ډیبټ ماینس کریډټ کوي نو چې 0 ماینس 10 شي نو سبا انسر راځي ماینس 10 خو هغه بیلنس به د کم ځای وي د کریډټ پوه شوې اوس ګوره هماغه ریپورټس به اپډیټ شوي څنګه ټرانزیکشن لیست بای وینډر نو ګوره د دې اول آرډر وکنه ایډ شو اتوماتیکلی ګوره د وینډر هغه انکریز شو کنه ولې اول ګوره 100% د احمد پیبل او امین څومره پرسنټ شو 1.46 ټوټل څومره ما باندې قرضه ده دا ډبل کلیک کا نو سیپریټلی تا ته ښیي نن براون اونته کلر دی د دې د کلر باندې ډبل کلیک کا نو تا ته بل هم ښیي باقاعده ډبل کلیک کوئ دا کلر به په ما چینج کیږي خپله چینج کیږي بل وینډر واچو د هغې به نه ورکړي بل کلر کې به راځي یو کلر کله هم دو وینډرز نه شي کېدی دا کوئی بک خپله کوي راشه وګوره بل مې ریسیو کو که نه بل راغو لاندې بل ریپورټ هم ما اوپن ځکه ساتلی و چې تاسو یې افیکټ وګورئ نو ګوره دا دریم بل 2324 2325 راشه دلته نه ګوره اوس بیلنس سمري کې د څو کسانو ما باندې قرضه شو اول یو نیکسٹ راشه چیک کا نو څو بلونه شو کرنټلی درې اول دو بیا راشه چیک کا ایجنګ سمري نو څومره بلونه شو ما باندې امین او احمد په خبره پوه شوې کلیر شو نو دغه رنګې خدای کې بیا نیکسٹ یو بل سټپ به مو کو چې مونږ ته ټول هغه کمپلیټ شي مال ما ریسیو کړو اوس زه غواړم د دې پیمنټ وکړم پیمنټ کوم نو را به شم چېرته پی بلز ګوره کرنټلی ما سره 3 بلونه دي که نه اوس امین پیمنټ کوم نو ګوره یاد ساتئ کله چې تاسو یو سلیکټ آل کله مه کوئ دلته مونږ سره سلیکټ آل آپشن راځي پوه شوې دا ګوره کلیر کا نو دې نه به څه جوړ شي سلیکټ آل کله مه کوئ وجه درته ښیم کلیک دی کو نو ګوره سجیسټ ډسکاونټ څومره ما 2% ان 10 ډیز کړی و که نه اوس خو دې ته ودن ا ډیز پیمنټ کوم لګیم که نه نو 100 روپے ډسکاؤنٹ ریسیونگ کیږي 46 روپے 50 پیسے
دا ډسکاؤنट به ته سیټ کې سیټ ډسکاؤنट ته راشه ګوره 46 روپے 50 پیسې او دلته دا زما څه دی ډسکاؤنट ریسیو دی که نه اوس دلته وګوره ډسکاؤنट ما سره اکاؤنٹ شته نشته نو بیا به څه وکړم ایډ نیو او دا زما څه دی انکم دی نو دلته به څه راوالم ډسکاؤنٹ ریسیو یو اکاؤنٹ به جوړ کړم چې کوم اکاؤنٹ نه یې آن د سپاټ جوړولی شي بس یو ځل جوړ کا باقي ته خلاصې ډن کا نو ګوره ډسکاؤنٹ یوز راغو که نه اوس به زه دې ته څومره پیسې ورکوم 2278.50 راشه بل کلیک کا سلیکټ کا نو ګوره دې سره ټرمز څه ته یو 3% 15 نیټ 45 نو دا مونږ سره د دې ډسکاؤنٹ شو نو دلته راشه سیټ ته او بیا یې خالی ډن کوه وجه څه ده ګوره ډسکاؤنٹ خو ریسیو شو خو دلته ایډ نه دی نو دلته چې سیټ ډسکاؤنٹ کې او ډن یې کې نو دلته وګوره راشي په خبره پوه شوې دا بلک ټرانزیکشن نو د دې هم ډسکاؤنٹ دی شته که نه سلیکٹ کا سیٹ ڈسکاؤنٹ اور ڈن آپ صرف فرسٹ ٹائم تو صرف کنیکٹ کې به پوه شوې ټول وشو پیمنٹ کم اکاؤنٹ نه کوو دې له به مونږ څه لیکو چیک یو بی ایل کرنٹ نه به وکړو صحیح شو هغې کې مونږ سره دا پیسې پرتې دي او بای چیک به کېږي ټو بی پرنټډ ټیک شو چیک به پرنټ کوو پے سلیکټډ بل دوه چیک سې ولیکل ولې چې د احمد یو هغه نو دې ته به یو چیک ځي که نه سره د دې چې پرنټر لګېدل اټومیټیکل چیک او دلته دا وګوره آپشن شته که نه پرنټ چیک ډن مطلب پرنټ کوم نه په لاس به ولیکم پے مور بلز نور بلونه پے کې ٹھیک شو اوس چیک به کو آیا دا پیمنٹ واقعي وشو که نه بیلنس څه شو وجہ احمد ته پیمنٹ وشو څومره 1,51,950 روپے امین امین پیمنٹ وشو 2278.50 افیکٹ ګورو رپورٹ کې وینډرز ته به راشو اینی رپورٹ وګوره ګوره بیلنس څه شو ټول زیرو شو وجہ پیمنٹ وشو ټرایل بیلنس کې ګورو مین شی خو ټرایل بیلنس دی که نه دلته ګورو پیبل څه حساب دی پیبل څه شو وجہ ډبل کلک کا لیجر کې به تاته پتو لګي دا 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 پیمنٹ څه شو راشه ایک ډسکاؤنٹ ریسیوډ ہو که نه ګوره ټرایل بیلنس کې راغلی که نه اټومیټیکلی راو هلته ډسکاؤنٹ ریسیو شو اټومیټیکلی راو ډبل کلک کا چا نه ډسکاؤنٹ ریسیو شو درې پیمنټس وو که نه او درې واړو پیمنټس باندې ډسکاؤنٹ ریسیو شو په خبره پوه شوې نو دا زمونږ څه وننه یو مال څنګه آرډر کېږي مال بل څنګه ریسیو کېږي مال څنګه ریسیو کېږي پلس د هغې پیمنٹ څنګه کېږي صحیح شو نو دا پوره پروسیجر دی دا پروسیجر ته جرنل لیجر یا جرنل انټري په ذریعه نشي کولی وجه څه ده چې مال اخیستو کې څه ډفرنٹ آیټمز د هغې ډسکاؤنٹ د هغې هغه نو جرنل کې خو ته صرف ډیبټ کولی شي پرچیز یې کوم پوه شوې